د وژل شوې زینب کوژدن د خپلې مېرمنې د قاتل د قصاص غوښتنه کوي. تازه او مهم خبر راورسېده. زینب له مرګ وروسته د هغه خاوند تازه خبر د وژل شوې زینب کوژدن وایي د مېرمنې د قاتل د قصاص غوښتنه کوو. د وژل شوې زینب کوژدن د خپلې مېرمنې د قاتل د قصاص غوښتنه وکړي. عبدالمجید بشري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د کوژدنې کور ته د عذر په ډول پیسې وروړي دي، خو دوی وایي چې زموږ دا غوښتنه د چې قاتل علني محاکمه او شریعت پر تطبیق شي. بشریار وایي دوی چې راغلل ویل دا تېروتنه د اسلامي امارت له لورې شوې ده. د 14مې حوزې لخوا موږ له تاسو بخښنه غواړو. په معذرت غوښتنو څه نه کېږي. موږ د یو کورنۍ یوه ځوانه داسې څوک چې ډوډۍ یې کورنۍ ته ورکوله د هغې ژوند مو تباه کړ، بیا ترې بخښنه غواړئ. دا بخښنه نه څه در دوا کوي او نه څه پرې جوړېږي. موږ د قصاص غوښتنه کوو. د زینب د کورنۍ په وینا دا تېره اونۍ د پنجشنبې په شپه د مرغومي په 40مه له واده کور ته راتله چې د کابل د 14مې حوزې مربوط د ګولایي په سیمه کې د طالبانو د پوستې له لورې پرې ډزې وشولې چې پکې ووژل شو. زینب په بانک کې کار کاوه. د 15 میاشتې مخکې کوژده کړې وه. د طالبانو ویاند محمد نعیم په ټویټر لیکلي دي چې زینب سهواً وژل شوې ده او د قاتل نیول شوی دی چې سزا به ورکړل شي.